اورنګزیب بادشاہ راوغوښتو رحمان بابا راځه کنه کله کله زما دې دربار ته راځه ما ته شیرونه. اوس دا اورنګزیب دربار تاسو لیدلی نه دی، ما لیدلی دی. هغه کور چې اورنګزیب پکې اوسي، هغه تخت چې اورنګزیب به پې ناست، د عقل نه بار دی، د عقل نه. هغه دروازه چې اورنګزیب به پې تخت ته راننوتو، عقل به دې وخوځي چې هغه دروازه و. هغه دروازه د وزیران چې اورنګزیب ته به په هغه کم تخت هغې ناست، عقل نه. هغه محل چې دی پکې اوسېدو، د محل په منځ باندې نهر تیر دی. والله علم بالصواب چې نهر راوستی د کوم ځای، یو طرف ته محل دی، بل طرف ته محل دی، په منځ یې نهر دی. بالکل د جنت منظر یې ځان ته جوړ. هغه دور وګورئ د مغولو د زمانې، عقل به مو. هغه تعمیرات وګورئ، اوس د ځمکې په سر هغه مستریان پیدا کړه چې کوم تعمیر هغوی کړی. تاج محل چې وګورئ، تاج محل عقل به دې وخو. عزیزانو بیا د اکبر بادشاہ قبر چې وګورئ، قبر داسې رنګ یې جوړ کړی دی چې په اوړي کې هم پکې جمع وي، داسې په اوړي کې پکې جمع وي. هغه زمانه کې خو ایر کنډیشن نه وي 300 کاله وړاندې، په اوړي کې پکې. اوس پاکستانیانو هم د جناح صاحب قبر جوړ کړی دی، خیر اخی داسې یو برجګۍ جوړ کړی. ورشه قبرونه د نورجهان قبر ورشئ وګورئ. د مغولو د زمانې تعمیرات 80 لکه روپۍ ورځ د هندوستان یوازې د مغولو د آبادۍ د کتو د ټیکس آمدن دی 80 لکه روپۍ. کوساډه به تاسو له هندوستان درکړي څه دي؟ بنګال یې درکړی چې په وچه لار هم نه وه. دا د مسلمانانو عقل دا و، عقل دا و تا کې چې تا تقسیم کولو چې دې ځای نه دي تر دلی پورې دلی اغستی وي. د یو دلی په آمدنۍ باندې نیم پاکستان چلیږي. اورنګزیب بادشاه دی، رحمان بابا د هغه زمانه کې ورته کله کله راځه که نه؟ زه یو ته زما دربار ته راځه. اوس رحمان بابا خو د نیمې شپې خوند اغستی و، نو هغه ته د بادشاهانو دربارونه ورته څه ښکاري. اوس ته د نیمې شپې خوند والې، نو هله به درته بل خوند څه نه ښکاري که ته خو نورو خوندونو پسې مړ ځکه یې چې تا دا خوند اغستی نه. په دې تماشه نه څوک چې د خپلې معشوقې په تماشه خبر شي، بیا د عالم په تماشه خبر نه. د عالم تماشو پسې ځکه ګرځي چې د محبوب په تماشه خبر نه. رحمان بابا ورته وی اورنګزیب ته چې دوه خبرې واوره. یو دا چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی، نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی، زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. زه د یار تصویر پترخ کې او د مېو جام پلاس کې ګرځوم، نو اورنګزیب زه تا خپل غلام ګڼم. نو غلام دفتر ته به آقا څنګه راځي؟ زما مړی بادشاہ ته تاسو ویلی شئ، د کلي خان ته هم خدای راستي کوی، د کلي خان ته به ته ویل چې ته خانانو ته خو تاسو توبه توبه. د خانۍ او د نوابۍ پروا ځکه نه لرله چې هغه په بلې خانۍ خبر شوی و که نه. بیا ورته وایي بله خبره واوره، ستا دا دربار، ستا دا بادشاهي، ستا دا فوج، ستا دا شان و شوکت، زه ما هغه در او هغه زلفې او هغه خوند لیدلی دی چې واوره. د یار در په هزار درمان ورنکما، د یار در په هزار درمان ورنکم، آشنایی بدی په این و آن ورنکما. د یار دربار به په زرګونو دربارونو، آشنایی بدی په این و آن ورنکما. ستا یارانه به والله کنه په دې دنیا ورکم او نه په هغه دنیا، په دې دنیا او په هغه دنیا، دا دواړه دنیا ستا په یارانه یو سکند باندې قربان. دا زما تقریرونه بعضې خلک واوري، ملیانو نه تپوس و. نو ملیان غریبانو کې خو قسمه قسم دي، بعضې پکې وایي چې دا کوم کتاب کې دي. نو ما ورته چې کتابونه ورته وایي چې مولانا صاحب په آرام کښېنه، دا زمونږ خبرې د کتابونو نه بار دي. دا کوم کتاب کې؟ دا د حضرت ثوبان نه پوښتنه وکړه، کتاب درته وښیه چې دا دنیا او هغه دنیا، هغه دنیا کې خو جنت دی، نو جنت به هم د یار په یارانه نه ورکې؟ نه، جنت څه جنت څه ورشه. دا حضرت عمر نه پوښتنه وکړه چې خدای جنتونه هېڅ مې نه دي په کار، خو چې خالي راته څه ونه ویې. زه د خپل عدل او د انصاف په بدل کې جنت حورې غلمانان نه غواړم، خو چې خالي پرې مې ځکه چې نظر د حضرت عمر د خدای په قهر او یا الله قهر او غضب دې داسې دی چې خالي معاف مې کې ورته. حضرت ثوبان ټوله ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولید، نو ټوله ورځ یې په ژړا تېره. ماښام یې چې ولیدو بیا هم ژړل. پیغمبر ورته ویل ولې اوس ولې ژاړې؟ اوس خو دې زه ولیدم که. یا رسول الله اوس ځکه ژاړم چې قیامت کې که زه جنت ته لاړم ته به په جنت کې ته مې، نو ته به چېرته لویو مرتبو کې ناست یې، ځکه چې پیغمبر یې. زه به داسې جنت څه کړم چې چېرته تا نه وینم؟ زه به داسې جنت مې نه دی په کار، ستا لیده مې په کار دی. د خدای غیرت په جوش کې راځي. ورته وایي من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. اے پیغمبر ثوبان ته ووایه چې ته په دنیا کې 50 کې، نو قیامت کې به هم د سره یې. هغه نه
جنتونو خبره دا ټول جنت به اهل جنت د خدای په دیدار قربان کی کنه خبره د جنت نه ني خبره د معشوقې د مخ دي نو ځکه دی ورته یو رنگزیب ته چې د یار در په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما که یو ظلم دی زلف پلاس کی وزي که یو ظلم دی زلف پلاس کی وزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما یو وخت بدی په دې ټوله دنیا حاجی محمد امین صاحب د الله غریق را هغه بوي چې 100,000 فردوس په هر خم کې د زلف دي 100,000 وای کنه اسه خوندم نشته ما ته خوندم نشته ما هغه غرونه علمن ربک سر رب کې یو نړۍ روټي بني او ګم خوندم نشته 100,000 فردوس په هر خم کې د زلف دي زلف کې خم 100,000 جنت د زلف په یو خم دي یعنی د زلف په یو خم باندې 100,000 جنت قربان یو ناغزه کوي چې که یو ظلم دي زلف پلاس یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا په بو صبر که یو ظلم لاستا په بو صبر شي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما که تاسو تاسو کړو چې انعام په دوه قسمه دي یو انعام د دین دی یو انعام د دنیا دی اوس د الله په نسبت باندې کوم انعام زیات معزز او زیات معتبر دی چې چاله دنیا کې دولت او مال ډیر ورکی او کچاله دنیا کې دین او خپل رابطه او تعلق اوس په دې وتا سوم پويږي چې د الله په نسبت باندې دوه انعام یو انعام د دنیا دی سړی ډېر دولت او مال او داسې دولت او مال او بنگلې دي موټرې دي بادشاہي دا حکومت ته وزارت ته یو دای او یو انعام چې دی هغه د دین دی اوس دا فیصله تاسو مو کوي دا جمعات کې ناس خلق چې الله نه سوال د هغه انعام پکار دی چې کوم د دین انعام دی او د ځان سره د رابطه او د تعلق انعام دی او کله الله نه سوال د دنیا په تاسو زدا پويګم چې څومره اولیاء الله تیر شي څومره نو سوال به د څو یو ولی ته بادشاہ وي چې حضرت ز د خپل نیمه بادشاہي تعالی درکوم دا ته وای هغه ورته زنا ویل نیمه بادشاہي درکوم د نیم ملک بادشاہ بتای ویل نه علم ډیر زور په وکړو چې ز نیمه بادشاہي درکوم نا بزرگ ورته وای چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم زانگا کی آفتم خبر از ملک نیم شب زانگا کی آفتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز با یک جون میں خرم بادشاہ ورته وی پوینه بزرگ ورته وی چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم اے بادشاہ د توری چترای پشان دی زما د بخت مختور د توری چترای پشان دی زما د بخت مختور شي در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم کستا د سنجر ملک پزړه کې زما هوس وی نو د قیامت په ورځ د زما د بخت مخت د چترای پشانې ته پړه کې مې دا هوس چې ستانی ما بادشاہي د زما ولی خدا الله بندا ولی استاد د جماعت کې ناس خلق تر ما پوري تاسو په ایمان وایي چې چرته گورنر صاحب وغوښتي یا وزیر اعظم وغوښتي یا غلام اسحاق خان وغوښتي او درته ویل چې تاسو زه یو ورکه غوندي وزیر لګو د پندای نه تر دې پورې به پسو ټوپونو راشي په دې می پوي خزب امثال جوړ کی زامن بمثال الله چرته زو چرته وزارت دسیدا نو اوس بډای قدر ته وایم چې وزیر کوم مخه سره دی ګراتو اوس هغه سړی ته وای ولې د خدای بندا په قیامت کې مې د خدای وای مختور کی که زما په زړه کې دا هوس وی چې زه د سنجر ملک نیم بادشاہ جوړ ولی ورته وای چې زانګه کې یافتم خبر از ملک نیم شب زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم اے بادشاہ زچ د نیمه شپې په بادشاہي خدای خبر کړه ما د نیمه شپې په بادشاہي خدای خبر کړه نو استاد د نیمه ورځې بادشاہي والله کا په اور بشي باندې معلومه استاد د نیمه ورځې بادشاہي خود نیمه ورځې نو استاد د نیمه ورځې بادشاہي په اور بشم نه او د نیمه شپې بادشاہي څه شي حدیث کې راځي د ابو هريره روایت رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې دوه شپې دوه حصے شپه تیر شي او یو پات
په دغه وخت کې الله ملائکو ته حکم وکړي چې زما او زما د بندگانو منځ کې څومره پردې دي دا ټول لري کوي. ملائک ټول حجابات لري، نو دا الله برای راست تعلق شي خپل بندگانو سره په دغه ټیم. نو الله په خپل دغه وخت کې आवाज کوي چې څوک شته چې دې ټیم کې څو غواړي او زی ور. نو ډایرکټ ملاقات د الله والو په دغه وخت کې د خدای سره کی. نو ولی دې طرف ته اشاره کوي چې زنګا کې یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز به یک جون می خرم. اے بادشاہ غد نیمه شپې په خوند او په مزه چې ز الله پوي کړه ما، نو ستاده د نیمه ورځې بادشاہي والله کپ یور بشه باندې